چې بالکل دا مستقبل چې کوم دی Member National Assembly Matan, respected guests of honor, Mrs. and Mr. Professor Dr. Aftab Rabbani, parents of Captain Akash Rabbani Shaheed, parents, cadets, ladies and gentlemen, Administration and faculty of Captain Akash Shaheed Cadet College. It was in fact privilege, pleasure and honor. आपने जिस तरह से हमें वेलकम किया और आपने जिस तरह से इतनी इज्जत एहतराम और वार्मली हमें रिसीव किया, इसके लिए मैं आपकी बेहद मशकूर और ममनून हूँ। और बिलखुसूस ज़मीन व्यापार खबर करवा बिलखुसूस ज़मीन व्यापार ज़मीन के खुशालिश ने शिमाला के रेस हुई माचे रशीद आलकान की दाम ज़माना पर दिल ने खुशालिया हकीकत डाली माचे ने दिलता राखल नूरी उड़ी नूरी लाके दा ज़माना पर आगे नहीं रही खुशालिया यो मलाला आवाज पोर्ट करो यो मलाला د پښتنوي خاورې یو ملاله आवाज اوچت کړو د علم لپاره د ظلم خلاف او د ملک دشمنانو کوشش وکړه چې هغه आवाज غلي کړي من شکر الحمدلله د پښتنو په هر کور کې زه یوه ملاله لیدم دا د پښتون قوم د روښانه مستقبل زمانه کې ټول دل نن چې کوم دی نو دا کیډټ کالج دا آکاش شهید کیپټن آکاش شهید کیډټ کالج اینوال ډے چې کوم دی نو مانځل شو دا غي والدین موږ سره موجود دي دا غي نه به د دې نن ورځ په مناسبت سره یو څو تپوسونه کوم السلام علیکم میڈم جی وعلیکم السلام پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ آج کیپٹن شہید آکاش بھائی کا اتنے دوست آئے تھے اتنی مائیں بہنیں آئی تھی حقیقت ہے مجھے آنسو آ گئے میرے جو ہے نا آنکھوں میں کیا فیل ہو رہی ہے آج جی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت فخر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے تو آکاش کی شہادت سے پہلے تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ کوئی ایسا فنومنا ہے جس کا تعلق عالم برزخ سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ پروگرام د قتل لپاره راغلی بچی دا ستاسو دی دا جی روډ مې دی خاص تارور دی نو کو سباله په منګه باندې داسې جنگ مسلط شو تاسو چې کوم دغه خو نو تاسو کمانډوز غونته کې ټریننګ دی او حقیقت چې په ورونو کې ملاړې خو دی خو نو چې تاسو اور سره مقابله کوي نو زویم دشمن هغه دشمن خو په بارډر باندې پاتې شي خو بو تختی سوې بچي کې سباله قرباني خبر په ملک را نو تاسو بزان قربانه وي جی ټول نه مخکې به قربانو مونږ پرون ډېر مهنت کړو د فنکشن لپاره چې کامیاب شو چې مونږ سولجر جوړ شو ګرانو کتونکو حقیقت ته مونږه نمبر 1 چې کوم نه ګورو مونږ سره ماشومان ډیر دي مونږ وایو چې ټول ماشومان زیکو سلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کمانډر یې دي میم پایلټ یو چیف ګیسټ واسطه ایدر ہوتی ها تاسو پایلټ وې نو دا راته وای پایلټ صاحب چې زمونږ اهم کردار خو پایلټ وي که کلم داسې دغه وشو اسی دا د مونږ د دشمن ملک لپاره دغه خبر نه حیرانتیا غیب حیران شي چې نن تاسو دا کم دغه وکته مظاهره وکته داسې په مستقبل په څه خیال لې چې تاسو په حقیقت پایلټ جوړ شي ان شاء الله جوړیږي ودا خو مونږ ډیر کم ټایم ته ملو شو تقریبا 20 ورځې کا تیار کو ان شاء الله مونږ کوشش کوو دا کېږي با بس کېږي بدله جوړو ما سره یو بل دلته کې ماشوم ولاړ دی زمونږ موټو چوټو ډیر زبردست مونږ په هر کو په خپل بچو باندې زویا نننې ورځ مناسبت سره ستاسو خیال لې چې اسې سونه خولي دغه وشو کنه پروګرامونه وشو اسې دا کریډټ چاته ورکوي دا نن چې په کوم سټیج باندې ولاړ یو ورځې به بره بځې مور پلار دی راغلی مور پلار ته او جی راغلی مور پلار مې ودا کېټ کالج سي د دې یو کال شوی دی او په یو کال کې مونږ دی دومره تر په دې یو کال کې مونږ د کالج ته دومره ترقی ورکا او نورم دا کالج روان دی کالج ته نورم ترقی ورکو اجي زما دلته کې نور بچی می ولاړ دي
حقیقت زه فخر کوم په خپلو لوریانو باندې دم زمونږ لکه د خپلو بچو د لوریانو راته ښکاري او ما اوسه پورې کتل خو دې چاته پټې وې اوس رالې السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام علیکم زوی څه نوم دی زما ګیډ اسما زاهد نوم دی اسما زاهد زوی ډېر زبردست نوم بچی دا راته ووایه چې منګه خو زمونږ ځوانان دي خو زمونږ جینکې ډېرې د دې الحمدلله الحمدلله زیاتې سیوا ان شاء الله سوای زوی که سبا زمونږ د قربانۍ صدقه راشي د ملک لپاره تاسو به ځان قربانوي ان شاء الله ولې نه ان شاء الله دا موږ د پاکستان په ځان قربانو دا زمونږ ملک دی دا موږ دشمنانو حفاظت کو دي ان شاء الله موږ د پاکستان نوم روشن کوو ان شاء الله موږ د خپل ګیډ کالج نوم روشن کوو چې موږ د ګیډ کالج راغو فرست بیچ موږ دومره تجربه کوو زه په دې باندې پراود فیل کوم چې د فرست بیچ او زه به ان شاء الله دلته راغلم ما د ګیډ یو نوم ملو شو رتبه ملو شو زه ډېر پراود فیل کوم ان شاء الله زه به خپل پاکستان نوم روشن کوم ان شاء الله وی پراود اف یو بچي وی پراود اف یو تاسو پراود پدې کې مونږ پتا سو کو تاسو زمونږ په هر زما دلته کې دا ټول اورې غاله کومه یاره دا ګور اخوا ځاول دا غي نمبر دی ګوره الکه زما د دینه به تاسو کو صاحب چینوم سه منصور احمد مینم و منصور احمد هم جی ګوره پایلټ ته ها مونږ سره پایلټ په بچي جوړيږي ان شاء الله پایلټ په جوړيږي ها او پایلټ جوړ شي نو بیا خو به ته په هوا کې ګرځې نو څنګه هسې د دې ملک لپاره ستاسو څه سوچ دی زویه د اوس نه څه سوچ دی او سوچ مې شته مونږ مدد به کوو جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو ولیدل د کیډټ کالج سټوډنټان چې کوم د هغوی والدین ټول چې کوم دي نو راغلي وو نن د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره حقیقت دی چې نن د هغوی اینول ډیز وه اینول ډے چې کوم دی نو د کیپټن آکاش شهید کیډټ کالج کې منو شوه چې د هغوی چیف ګیسټ چې کوم دی نو تاسو امیر خیدرخان خوطي صاحب او بل د خوشحالۍ خبره دا وه چې دا د کیپټن آکاش کیډټ کالج چې کوم دی دا د هغې ځوان په نوم دی کوم چې په دې ملک باندې هغه ځان شهید کړو نو د هغوی تاسو ولیدل والدینو مونږ سره ډېرې ښکلې خبرې وکړې نو تاسو ولیدل حقیقت دی چې د دې نه پته لګي مشران چې څنګه دا خبرې وکړې چې یاره لکه زه وینم چې که زمونږ مخکیني کوم بچي چې کوم نو موږ له هغه شان بچي الله پاک یو پیره بیا راکړل او د دې بچو نه موږ دا توقع لرو د دې کیډټ نه موږ دا توقع لرو چې انشاءالله په ښه طریقې سره به د خپل ملک او د خپل قوم نمایندګي کوي اجازت په دې ځای باندې وغواړم ما یوسف جان له اجازت راکړې د خپل کیمرامین شهزاد سره پښتو نیوز مردان